نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تعلیمات راځي د انسانیت یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې چې کوم احکام د انسانیت ته پیښیږي هغه احکام در قیامت پورې قابل عمل بلل کیږي چې در قیامت پورې څومره انسانیت راځي د پیغمبر علیه السلام په دې تعلیماتو به عمل کوي او چې در قیامت پورې څومره قومونه راځي د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو کې چې کوم احکام دي هغه احکام پر دوی نافذ دي په هغه احکامو کې دننه به د ژوندۍ تیروي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو دوه اړخ دي یو اړخ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو دا دی چې دا روا دی دا ناروا دی دا جایز دی دا ناجایز دی او دا حلال دی دا حرام دی لکه عام طور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه تعلیماتو څخه زموږ شریعت جوړ شوی دی او زموږ د شریعت کتابونه په دې باندې ډک دي چې روا او ناروا جایز او ناجایز صحیح او غلط او دا غره کم دی کې دا ښکاره دی چې دا حکم پر تا باندې فرض دی دا حکم پر تا باندې واجب دی او دا حکم مندوب دی او دا مستحب دی دا مباح دی او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو یو حصہ ده او دویمه حصہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو هغه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل تعلیماتو کې در قیامت پورې چې کوم حالات راځي دا ټول ښکار کړي چې د انسانانو مخ ته دا حالات را روان دي د انسانانو مخ ته دا مسائل را روان دي او انسانان د دې مشکلاتو سره مخامخ کیږي او په دې مشکلات چې رافیسو انسانانو د پاره زندگی تیرول او د انسانانو د پاره د ځان خلاصولو به کومه ذریعه وي نو در قیامت پورې چې پر انسانیت باندې کوم حالات را روان دي د هغه حالات وضاحت هم پیغمبر علیه السلام په خپل تعلیماتو کې کړی دی او هغه تعلیمات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ټولو خبرو یو ډېر لوی حصہ بلل کیږي چې در قیامت پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت لپاره ټولو مشکلات بیان کړي او کوم مشکلات چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په نگاه او نظر باندې داسې دي لکه لیدلي چې وروسته به پر دې امت باندې کوم مسائل راځي دې امت کې به کومې فتنې راځي او دا امت به د کومو مشکلاتو سره مخامخ کیږي او دا امت باندې به کوم حالات راځي او یو مومن انسان یو پر سیده لار تک کوونکی انسان هغه به په دې حالاتو کې د ځان د خلاصون لپاره کوم لار لټوي په کومه ذریعه په کومه لار په کومه طریقه به هغه ځان د مشکلاتو څخه خلاصوي دا هم د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو یو لوی حصہ ده